بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې ویډیو کې موږ تاسو یو نوې ټاپک سٹارټ کوو او هغه د موږ سره لوپس وایي. پښتو کې لوپس وایي چې د لوپس ترجمه یعنی دورانی حالت ده. سمه ده چې کله ته غواړې یو پروګرام ځان ته دورانی حالت واخلي یعنی دایروي حالت واخلي. سمه ده. او دلته کې په پروګرامینګ کې ورته څه وایي، څه وخت استعمالیږي دا چې کله ته غواړې یو پروګرام یو کوډ ته بار چې کې اگزیکیوټ کې. اوس اگزیکیوټ چې ته وایي، اگزیکیوټ وایي چې کله ته یو کوډ ولیکې په سی پلس پلس کې او هغه کمپایلر هغه باندې کار وکړي، هغه پروسس کړي او دغه آوټپوټ دغه ریزلټ یعنی دغه ریزلټ نتیجه ته دراو په سکرین باندې وکړي، دي ته وایي اگزیکیوشن. نو کله چې ته غواړې یو کوډ در سره او کوډ ته غواړې بار اگزیکیوټ شي، نو ته د لوپس نه استفاده کولای شي. اوس موږ سره په پروګرامینګ کې څلور قسم لوپس دي: وایل لوپ، فور لوپ، ډو وایل لوپ او نسټډ لوپ دی. ملګرو دا به ټول پریکټیکلی کار کوو. نو دلته تاسو وګورئ ملګرو، د لوپس مطلب دلته دورانی حالت دی چې کمپایلر به دې ځینې راځي، دلته کې به چیکینګ کوي که چېرته دا کنډیشن یا دا شرط اوکې کېږي، نو دا راځي دې خواته کم باډي یعنی کم ټیکسټ چې ته غواړې، کم کوډ چې ته غواړې بار اگزیکیوټ شي، هغه به تاته اگزیکیوټ کړي، بیا به راشي بیا به چیک کړي. دا په دې حالت رواني تر هغه پورې به رواني تر څو پورې چې دا شرط اوکې کېږي. چې کله دا شرط فالس شو یعنی تطبیق نشو، بیا به راځي لوپ به ایگزیکټ ورته وایي. نو دې کې ډېر زیات ډیټیلز پراته دي. که تاسو غواړئ انفارمیشن یا معلومات لاسته راوړئ د لوپس باره کې، تاسو کولی شئ دا سلایډ ځان ته د سلش پروګرامرز ګروپ نه ځان ته ډاونلوډ کړئ او پریکټیکلی تاسو کولی شئ دا ویډیو وګورئ. نو سلش پروګرامرز سمپل دی، را به شئ دلته څه وکړئ، تاسو سلش پروګرامرز په نوم باندې وګورئ. سلش پروګرامرز په نوم باندې یو ګروپ دی زما خپل، نو په دې باندې تاسو کلیک کړئ. کوشش وکړئ چې د دې ګروپ نه تاسو هم ډیټا واخلئ. دې ځکه به راشه فایل باندې به کلیک کړئ ملګرو، او دلته ګورئ دا دی C++ 1 and 2، دې باندې به کلیک کړئ، دا به ډاونلوډ شي دلته. سمه ده ملګرو. او کوشش وکړئ چې دلته خپل ملګري چې دي هغه ټول تاسو انوایټ کړئ دې ګروپ ته، تر څو پورې تاسو اوسئ او بل سره د پروګرامینګ په هکله باندې به تاسو هیلپ هم کولی شئ. سمه ده. او که څه مسلې تاسو کولی شئ پوښتنې مو کوئ. نو ملګرو دلته تاسو وګورئ دې ځینې تاسو انوایټ کولی شئ، خپل ملګري دې ګروپ ته انوایټولی شئ. راځو خپل درس ته ملګرو. موږ سره څه دی؟ C++ ده او C++ کې راځم په لوپس باندې کار کوم چې یعنی لوپس څه ده. نو زه راځم ملګرو، اول به زه تاسو ته یو ډیمو درکوم ولیکئ. فار ایگزامپل که چې لوپس نه بغیر به تاسو ته یو کوډ څومره سخته وي. فار ایگزامپل زه یو غواړم چې دا ټیکسټ دی ما سره دلته، زه وایم چې welcome to my programming YouTube channel. صحیح ده کنه. نو داسې یو کوډ ما ولیکه، ډاټ مې ولیکه، نقطه، او هغې نه پس مې نیو لاین یعنی ان ورته واخیسته سلش ان نیو لاین ته راغلم. ملګرو زه دا رن کومه، نو دا یو ځل تاسو دلته وګورئ دا دی راغی ملګرو. نو زه که راشم ورته ووایم چې نه زه څه کول غواړم، دې سره غواړم چې یو ولیکم، نو زه به راشم دلته ورته وایم چې ډاټ 1. دا ګورئ دا اوس ما دلته 1 وه. اوس خو دا کوډ زه غواړم لس ځلې رن کړم، نو دا به زه کاپي کړم. دلته ګورئ ملګرو، کاپي پیسټ دا ګورئ دا ما لس ځلې فار ایگزامپل پیسټ کړه. اوس هغې پس به ماته دا نمبر یې په کار دی، زه به دا چینجوم. نو دا ګوره ډېر سخته دی، دومره ټایم پروګرامر سره نه وي چې څوک هم پروګرامر هغې سره دومره ټایم نه وي چې دا به راځي بار به دا څه کوي اپډیټینګ کوي یا به د یو لاین په ځای باندې لس لاینه لیکي. دا ګوره ملګرو دا ډېر ګران کار دی. زه دا اوس رن کومه، نو زما خپل مشکل اوس فلحال حل که چې ما یعنې لس ځلې دا یو میسج لس ځلې ما ځان ته پرنټ که. خو دا کار تاسو کولی شئ د چی نه مو کوئ، دا کار تاسو کولی شئ د لوپس نه وکئ. زه دا ډیلیټ کوم او دلته راځم ورته وایم څه وکړم ماته. زه ورته وایم چې دلته ماته وایل لوپ واخله. نو اول موږ سره دی وایل لوپ. نو زه راځم وایل لوپ نه چې دا کلمه هم چې کله ولیکئ یا دا کیورډ هم ولیکئ، هغې نه پس به دې شرط ورته ورکړئ او دلته به څه وکئ تاسو باډي، دلته به تاسو ورته کوډ ولیکئ چې کوم کوډ ته غواړئ څه شي لس ځلې تاته پرنټ شي یعنی اگزیکیوټ شي. نو زه بلته ورته وایم چې سی آوټ که ماته څه شي سی آوټ که تو ویلکم ټو مای، دا ګورو هماغه خبره به ویلکم ټو مای یوټیوب پروګرامینګ چینل. صحیح دی.
دلته مې واخیسته ډاټ او دلته مې واخیسته نیو لاین او دا مې واخیسته ورسره جمله مې مکمله کړله. سمه ده ملګرو. نو که زه دا رن کوم دا یو ایرر ده اوس فیلن دا به یو ایرر وي ځکه ایرر ده چې وایل دلته وایي تا دلته شرط نه ده راکړی چې یاره دا زه یو لاین پرنټ کړم که لس لاینه پرنټ کړم او که شل لاینه. نو زه به دلته ورته وایم چې سمه ده اول ته ما داسې چلو کړه چې آی ان ټي ایکس واخله او ایکس کې یا سی واخله سی یعنې کاونټر کې 1 راته واچوه 1 مې واچو او هغې نه پس راشم ورته وایم چې وایل ایکس از لیس دن 10 صحیح ده که نه که چېرته ایکس لیس د 10 نه وړوکی وي صحیح ده که نه نو ته بیا دا ماته پرنټ کوه تر کومه پورې به پرنټ کوې تر څو پورې چې ایکس د 10 نه وړوکی دی. نو تاسو دلته وګورئ سوري دا ایکس نه یې ما نیولی نو سی به اخلی ورته ځکه تا ویریبل د چی اخیستی سی دی اخیستی دی. نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې سی ماته اوس پلس پلس که سمه ده سی پلس پلس نه مطلب چې دی چې د سی څوکه د سی قیمت په یو نمبر باندې جیګ بوزه نو دا به 2 شي دلته سمه ده. اوس ملګرو تاسو وګورئ زه دا رن کومه ده دا ما رن که تاسو وګورئ نو دا ماته 2 منټ ټایم یعنی 9 ځلې ما درته رن کړی ده سمه ده. نو زه غواړم چې نمبر راشي نو نمبر لیکلو ته بار بار ضرورت نشته دلته راشه بره ورته سی آوټ ورکړه یا دغسې کې راشه دلته ورته وایه چې یاره ماته څه وکړه ماته اول د سی نمبر راکړه بیا هغې نه پس څه وکړه ماته دا ډبل ډاټ داسې یو سلاش سره واچوه دا ګورئ نو دا د تا مسج شو دا د سی شو دا اوس تاسو وګورئ ملګرو نو 1 2 3 4 5 9 پورې راغی لس پکې ولې رانغی ځکه تا ورته ویل دی چې سی که چېرته د لسو نه کم و سمه ده نو که لس شي نو هغه خو مساوي کېږي ځکه هغه دلته اکزیکیوټ کړی نه دی که ته لس هم غواړې بیا به لس به ورته مساوي به دلته ورته واچوې یعنې که کله هم چې سی د لسو نه یا کم یا مساوي په لس پورې نو ته ماته څه کار کوه دا اکزیکیوټ کوه دا وګورئ ملګرو 1 2 3 دا مکمل را روان دی. نو دا موږ سره چی دی دې ته وایي لوپس چې ته غواړې کله هم ته غواړې یو لاین یو کوډ هغه ضروري نه دی چې ټیکس وي هغه کیدای شي چې هر څه وي فار ایگزامپل کله ناکله داسې سوال راشي چې ته ماته څه وکړه د یو نه واخله تر شلو پورې کوډ پرنټ کړه خو یوازې ماته تاق پرنټ کړه مثلا 1 3 5 6 دغسې ماته پرنټ کړه نو په هغسې حالت کې به ته څه کار کوې بیا فار ایگزامپل زه راځم دا ورته وایم دا ختم کړه نو دلته ما واخیسته سی او سی نه پس بیا زه راځم ورته وایم چې وایل ګورئ هغه اګزامپل به زه تعال کړم وایل سی از لیس دن 20 صحیح ده که نه چې کله هغه پورې مخکې ځه چې کله دا سی چې دی 20 نه لږ دی نو ما ته څه کار کوه سی آوټ که ما ته سی صحیح ده که نه ما ته سی آوټ که او هغې نه پس درته څه واخله انډل واخله انډل یعنې نیو لاین ته ځه ورته دلته وګورئ ملګرو دلته به زه راشم سی څه به ورته وایم سی از ایکول ټو سی پلس 2 مې واخیسته دا مې چېرته واخیسته دا مې ځکه واخیسته ګورئ اول به راشي ما ته به سی چې کړي سی به آوټ کړي سکرین باندې به راته وښیي 1 بیا به دلته راشي سی کې به څه واچوي سی کې اوس ما سره یو پروت دی هغې سره به 2 جمع کړي 3 شو نو دا 3 به واخلي په سی کې به واچوي دا به شي دوباره به 3 به چک کړي چې د شلو نه کم دی نو ما ته به 3 واخلي همدغسې به راشي 2 به ورسره بیا جمع کړي نو 15 دا اوس وګورئ ملګرو ما دا رن که دا وګورئ 1 3 5 اووه 9 نو دا تاق نمبرونه دي نو ما د یو نه تر واخله تر شلو پورې تاق نمبر یې ځان ته څه کړی پرنټ کړلی او که دا ګوره دا ټول د چی کمال دی دا صرف د وایل کمال دی که دا وایل لوپس موږ سره نه وي نو زه مجبور یم چې سی آوټ 1 سی آوټ 3 سی آوټ 5 نو هغه ډېر مشکله ده ما ته چې زه بیا به په هغه طریقه باندې یو کوډ ځان ته هغه کما اکزیکیوټ کما نو هغې نه ښه ده چې تاسو لوپس باندې ځان پوه کړئ لوپس مطلب دوراني حالت دی سمه ده ملګرو نو په نورو ویډیوګانو کې به راځو نور اگزامپل به په لوپس باندې کار کوو لوپس سره باندې د لوپس په واسطه باندې تاسو کولی شئ ډېر غټ پروګرامونه ډېر غټې مسلې تاسو په اسانه طریقه باندې حل کړئ نو ملګرو دا ویډیو وګورئ ښه په ارامه که څه مسله ورته وي ما ته کومنټ کې ولیکئ انشاءالله حل به شي